سړی یو فکر کوي وایي مولوي صاحب یو سیده لار درته نه ده معلوم چې یو سیده لارې مړه چې سیده پې لاړ شم بس کنفیوز یم دې پله لاړ شم او که دې پله لاړ شم او که دې پله لاړ شم زه ورته وامه د دواړو جهانو سردار فرمایي خیر الهدي هدي محمد صلی الله په ټولو لارو کې سیده د هدایت لار چې ده هغه لار د نبي کریم صلی الله علیه بس د پیغمبر په لار روان شي د دواړو جهانو سردار چې په کومه لار ته په هغه لار لاړ شي د دې نه بله غوره لار نشته سیده د انبیاو په لار باندې ځه زه تا ته دا نه وم چې زما په لار ځه زه تا ته دا نه وم چې زما پسې راځه زه تا ته دا نه وم چې زما په شان پګړۍ ووهه زه تا ته دا نه وم چې زما په شان اودس کوه زوان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان ژوند دی کاغې کې انخلي او پته نه لګي نو زه به یې تا ته ښیم صرف ما لار مه راځه زما لار نشته لار د امام الانبیا لار ده خو مونږ به یې درته صرف سیده کوو چل به درته ښیو چې په دې لار ځه په دې لار ځه په دې لار باندې ځه چې هغه لار د نبی کریم صلی الله صحابه د امام الانبیا په لار لاړل په نبی علیہ السلام دومره مین شول یو مقام ته الله ورسول چې په مینه او په عن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار باندې چې روان شو هغه صحابه کرام دومره په امام الانبیا باندې یقین مضبوطو عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه دته به خلقو کله ناکله عیب ورکو وی ته د خپل پلار زوی نه پیغور به ورته ورکو دی راغې د دواړو جهانو سردار مخې ته کېناست ورته وی د الله حبیبه زه د چا زوی زما پلار څوک دی د دواړو جهانو سردار ورته فرمایل وی حذافه رضی الله تعالی عنه ستا پلار دی کور ته راغې مور ته په خوشحالۍ وی مورې زړه مې مطمئن شو ما ته د امام الانبیا د خولې نه نوم د حذافه وختو بس مور ورته یو خبره کوي بچیا دا خو ګوره تا ډېر لوی امتحان کې زه ور واچولم څه پته لګي دا خو د جاهلیت دور تیر شوی و دا اوس تا ته نبی علیه السلام د بل چا نوم اخیستی ای مورې چې ما ته امام الانبیا د چا نوم اخیستی ما به هغه ته پلار وي بس په لنډو خبره تا خبره مې نه منله او د نبی علیه السلام خبره مې منله داسې کلک یقینو د صحابه کرامو په نبی کریم صلی الله علیه بس داسې نبی علیه السلام به خبره کوله او صحابه به پې جوخ یقینو جوخ سیده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار لاړل الله یې دنیا هم ښایسته کړه او الله یې اخرت هم ښایسته خیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار روان شو